السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول د انلاین کمپیوټر سپری زده کړې کورس ګللیو شاګردانو ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ. ګران دوستانو ملګرو په خاص ډول ګللیو شاګردانو موږ بیا هم ستاسو لپاره د کمپیوټر انلاین سپری زده کړې کورس اووه برخې سره حاضر شوي یو. نو وروسته کومه ویډیو چې دا بیا هم نوټ برخې لپاره ځانګړې شوې ده. په همدې ویډیو کې موږ تاسو ته 5 نسل کمپیوټرونه در پیژنو چې په همدې نسل کمپیوټرونو کې مثال څه نوي دي او له تیرو نسلونو سره یې څه توپیر دی له لومړي دوهم دریم څلورم نسلونو سره او په همدې کې څه نوي راغلي دي. تاسو ټول ګللي شاګردان قلم او کتابچه هم د سره راواخلئ چې همدلته څه تدریس کیږي همدلته سره نوټ کوئ. ښه تاسو متوجه اوسئ. 5 نسل کمپیوټرونه 5 نسل کمپیوټرونه چې دي مثل همدغه د 1988 کال څخه همداسې په جریان کې تر اوسه پورې چې کوم کمپیوټرونه تاسو وینئ په ښوونځیو کې په شپخانو کې مثال په کورونو کې قسمه مختلفو ځایونو کې په دفترونو کې له همدې کمپیوټرونو څخه استفاده کوي چې لاندې مثال یې لیپټاپ ډیسکټاپ کمپیوټرونه دي. همدا کمپیوټرونو کې د کوم تاریخ چې دی مثال همدا ځینې خلک بیا اتیا نه راهیسې ښایي چې مثال د اتیا راهیسې مثال د 1980 کال راهیسې د په جریان کې دي خو کوم تاریخ چې دومره خاص توپیر نه کوي. مثال دا بعضې ساینسپوهانو یو ډول تعریف کړی بعضې ساینسپوهانو بل ډول راخیستی دی. که اتیا وي که اته اتیا وي که 15 اتیا وي داسې خاص فرق نشته کې. په همدې کې مهمه دا ده چې څه پکې نوي دي تاسو متوجه اوسئ. نور څه اوس به راشو مثال چې په همدې کې څه نوي دي دلته لیکي چې یوز یو ایل اس آی ټیکنالوژي مثال په همدا کې یو ایل اس آی ټیکنالوژي څخه استفاده کېده لکه څه ډول چې په تیر جنریشن کې مثال د میکرو پروسسر څخه استفاده کېده. په لومړی کې ویکوم ټوب و په دوهم کې ټرانسیسټر و په دریم کې انټیګریټډ سرکټ و په څلورم کې میکرو پروسسر په همدې کې یو ایل اس آی ټیکنالوژي او په همدې کې داسې خاص فرق نشته. مثال د په میلیوناوې ټرانسلیټر چې دي مثال په همدې کې یوځای شوي دي او د څخه یو چیپ جوړ شوی دی. زه بیا تاسو سره د همدغې کوم پروسسر چې دی همدې شکل هم شریک کړم تصویر به هم شریک کړم. همدې ته یو ایل اس آی ټیکنالوژي ویل کېږي. همدې څخه وروسته مثال نور څه دي اډوانسمنټ ان پارلل پروسیسینګ مثال له همدې څخه څه هدف دی له همدې څخه همدا هدف دی چې مثال دغه کمپیوټر موازي پروسس کوي. موازي پروسس په همدې معنی چې په یو وخت کې مثال زیات کارونه اجرا کول که مثال تاسو په وډ پروګرام کې هم کار کوي په فوټوشاپ کې هم کار کوي په ایکسل کې هم کار کوي د ټولو وظیفې په یو وخت کې همدا کمپیوټرونه ترسره کولی شي. همدې ته موازي پروسس یا مثال پروسس کول وایي یعنې مثال دوه پروسسه په یو وخت کې کول همدې څخه عبارت اډوانسمنټ ان پارلل پروسیسینګ څخه عبارت ده. همدې څخه وروسته مثال په همدې کې نور څه دي تاسو دلته وینئ ارټیفیشل انټیلیجنس پروګرام له همدې څخه هدف څه دی مثال لکه څه ډول داسې هوښیارتیا ماشینونه په همدې کې کار کوي. مثال همداسې ماشینونه به رامنځته شي مثال شته هم تاسو یې وینئ چې ریبوټ ته چې د انسان په ډول کار وکړي مثال خپل عقل وکړي مثال فکر وجنګوي مثال خبرې وکړي چې لاند مثال یې ریبوټ دی. تاسو په خپله وینئ چې قسمه ریبوټ به تاسو پیژنئ مثال په مختلفو د جنګو فلمونو کې هم کې وي مثال هغه ته ریبوټ ویل کېږي. په قسمه مختلفو شکلونو کې وي. زه به تاسو تصویرونه هم ستاسو سره شریک کړم د ویډیو په پای کې. له همدې څخه مقصد همدا ده که تاسو متوجه شئ. نور څه دي په همدې کې These computers are much faster than other generation computers. له همدې څخه څه مقصد ده له همدې څخه همدا مقصد ده چې مثال همدا کوم کمپیوټرونه چې د نورو نسلونو کمپیوټرونو په پرتله همدا تیز دي او چټک دي بیخي سپیډ یې ښه دی. همدې څخه وروسته په همدې کې نور څه دي تاسو وګورئ متوجه شئ. These computers are much smaller in size than other generation. همدا کمپیوټرونه چې دي مثال په سایز کې ډېر کوچني دي ورکوټي دي مثال له نورو کمپیوټرونو په پرتله کوم تیر نسلونه چې وي یا نسلونو په پرتله همدې نسل کمپیوټرونه چې دي په سایز کې کوچني دي. نو زه ستاسو سره له همدې کوم شکلونه چې دي اګزامپل هم شریکوم د ویډیو په پای کې تاسو متوجه اوسئ. اوس دلته نور څه دي تاسو وینئ دلته لیکي This size of internal memory are increased. له همدې څخه هدف څه دی مثال دا همدا هدف دی چې مثال دا کوم کمپیوټرونه چې په همدې کې د کوم میموري سایز چې دی همدا فراخ دی د تیرو نسلونو په پرتله مثال په همدې کې هارډ ډیسک چې دی ریم چې دی مثال دا په لوړ سایز سره راځي. مثال وبخښئ اصلي هدف د ریم څخه دی لکه مثال 4 جی بي 8 جی بي پورې ریم همدې نه هم زیات ریم په همدې کمپیوټرونو کې استعمالېدای شي. کوم تیر نسلونه چې په همدې کې دومره ریم نه وه مثال میموري یې کمه وه نو همدا اسانتیا هم همدا یوه خوبي هم په همدې کې زیاته شوې ده په همدې 5 نسل کمپیوټرونو کې.
د څومره نسلونه چې مثال اپډیټ کیږي، زه به تاسو ته بیا دا خبره تکرار کوم، هر نسل نه بل نسل ته مثال کوم نیمګړتیا چې په یوه نسل کې هغه راپکېږي نه بیا په بل نسل کې مثال پرمختګ کیږي، نه په بل نسل کې همداسې د نسل مثال تر 5 نسلونو پورې همدغه اوس د 5 نسل چې په جریان کې دی همداسې به دا په جریان کې په همداسې بیا بل نسل راوځي شپږم دغسې بل دغسې بل کومه نیمګړتیا چې په همدې نسل کمپیوټرونه کې وي هغه به راپکېږي او مثلا مشکل او نوره نوي اپډیټ به پکې رامنځته کیږي. دنه وروسته مثال نور څه پکې نه وي، تاسو دلته وینئ سپورټ های لیول لانګویج لایک سی پلس پلس جوا ایټسټرا نور مثال همدغه د پروګرامینګ ژبې هم همدې ته ویل کېږي های لیول ته چې په همدې ژبې هم همدا سپورټ کوي لکه جوا مثال سی پلس پلس سی همدا ژبې هم په همدې کمپیوټرونو کې استعمالیږي کار کوي. همدې څخه وروسته مثال په همدې کې نور څه دي، these computers will be able to use more than one CPU for faster processing speed. همدغه کمپیوټرونه چې دي مثال په یوه وخت کې زیات پروسسر استعمالولی شي، مثال په همدې کې زیات پروسسر کور کې مثال په چټکتیا په ګړندي ډول سره نو مثال په همدې تاسو بدللي په نن سبا کمپیوټرونو کې 2 تر 4 پورې پروسسر هم شته چې ډېر په تیزۍ سره همدغه کار کوي، همدا کمپیوټرونه ډېر په چټک ډول سره. همدې څخه وروسته مثال دلته بل څه دي availability of very powerful computer at cheaper rates. همدغه کمپیوټر چې دی مثال ډېر په ارزانه بیه خورا ځواکمن کمپیوټرونه شتون، مثال چې ډېر په اسانۍ سره همدا ډېر قوي کمپیوټرونه په ارزان قیمت سره پیدا کیږي. هموخته به کمپیوټرونه ډېر مشکل و چې به اخیستی نه شو، مثال قیمت ډېر لوړ و، اوس همدا اسانتیا شته. تاسو یې وینئ په خپله چې په 40,000 3,000 افغانۍ هم کمپیوټر پیدا کیږي، ګزارې ولا کمپیوټر چې تاسو خپل کار ترې اخلی پیدا کولی شئ په مارکیټ کې. مثال همدغه کومې نیمګړتیاوې چې په همدې نسل کې راپه شوي وي د تېرو نسلونو په پرتله مثال همدغه نوي شیان په همدې کې زیات شوي وو، نو تاسو یې په خپله نن سبا وینئ چې په نن سبا کمپیوټرونو کې څومره پرمختګ رامنځته شوی دی. نو ستاسو سره به زه مثال اوس د پروسسر کوم ULSI شکل هم شریک کړم او د کمپیوټرونو په همدې نسل کې چې کوم کمپیوټرونه استعمالیږي هغه اګزامپل به هم تاسو سره شریک کړم، مثالونه تاسو متوجه اوسئ. دغه د ULSI اګزامپل تاسو په خپله وینئ پروسسر CPU چې بعضې خلک CPU هم ورته وایي، موږ همدې باره کې بشپړ ویډیوګانې اپلوډ کړي دي په چینل کې شته او مکمل د نوټ ویډیوګانې مثال د پروسسر CPU سافټویر هارډویر ډیټې ټوله ویډیوګانې شته. موږ ځان ته فولډر دی که په تاسو کې څوک نوي یاست او زموږ یوټیوب چینل ته نوي داخل شوي یاست، تاسو کولی شئ چې زموږ چینل د سبسکرایب هم کړئ چې په آینده کې نوره ویډیوګانې هم تاسو ته په خپل وخت در ورسېږي، ترې برخمن شئ او پلی لیست ته لاړ شئ، په هغې د کمپیوټر صفري زده کړې په نوم فولډر ولټوئ، دا ټوله ویډیوګانې هلته شته. دا د پروسسر شکل دی. همدې څخه وروسته مثال په همدې کې دا د ریبوټ شکل دی، تاسو ته ریبوټ هم وښیم چې په همدې کې اصلي مهم کوم نوی پرمختګ چې شوی دی هغه ریبوټ دی چې د انسان په ډول کار وکړي، مثال کټ مټ خبرې به کولی شي، مثال چېرته به تللی شي کټ مټ لکه انسان. دا یو ډېر پرمختګ دی له همدې ټکنالوژي مثال همدې 5 نسل کمپیوټرونه تاسو دلته وینئ، عملي به تاسو وینئ همدا ریبوټ په همدې نسل کمپیوټرونو کې کار کوي. کیدای شي په آینده کې دې ته نوره هم پرمختګ ورکړی شي ځکه چې 5 نسل اوس په جریان کې دی. همدې څخه وروسته مثال به زه به اوس تاسو ته اګزامپل وښیم، مثالونه به وښیم د 5 نسل کمپیوټرونه چې په دې کې کوم کوم کمپیوټرونه کار کوي. لومړی قدم کې تاسو وینئ ډیسکټاپ کمپیوټرونه چې په همدې کې کار کوي. همدا د ډیسکټاپ کمپیوټرونو شکل دی چې تاسو په ډېرو ادارو کې مثال په دوکانونو کې په ښوونځیو کې په هسپتالونو کې په قسمه قسمه ځایو کې همدا کمپیوټرونه لیدلي وي، مثال تاسو به سره مخامخ شوي وئ، همدې ته ډیسکټاپ کمپیوټرونه ویل کېږي. همدا هم په 5 نسل کمپیوټرونو کې راځي، په 5 جنریشن کې. همدې څخه وروسته مثال لیپټاپ کمپیوټرونه چې تاسو په خپله وینئ، لیپټاپ کمپیوټرونه چې په کورونو کې په ښوونځیو کې په قسمه قسمه ځایونو کې مثال له همدې څخه استفاده کېږي. ډېر خوندور کمپیوټرونه یې تاسو ته وینئ، همدغه ته لیپټاپ کمپیوټر ویل کېږي. همدا لیپټاپ کمپیوټرونه دي، همدا هم د 5 نسل کمپیوټرونه دي چې اوس مهال په جریان کې یو شته هم پیدا کېږي، موږ تاسو ترې استفاده کوو. همدې څخه وروسته مثال په همدې کې بیا بل مثالونه چې ټابلیټ دي، ټابلیټ کمپیوټرونه چې تاسو وینئ ټچ اوس وخت کې راوتلي تاسو د وینئ ټچ کور کې مثال همدا موبایل رقم کمپیوټرونه دي، وړه شکل لري، مثال په کم سایز کې دي، کوچني، همدې ته ټابلیټ کمپیوټرونه ویل کېږي، ټچ ډول کار کوي. تاسو وینئ همدا به هم تاسو لیدلي وي.
همدې څخه وروسته مثال په همدې کې بل مثال چې دی هغه سمارټ فون دی. سمارټ فون به تاسو لیدلی مثال د نن سبا کوم تلیفونونه چې ټچ هواوی مثال سامسنګ ویوو آیفون دا ټول په سمارټ فون کې راځي. همدا هم په خپله کمپیوټر دی مثال دا هم په 5م نسل کمپیوټرونو کې راځي. نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښ شوي د 5م نسل کمپیوټرونو په هدف پوهېدلي یاست مثال همدا مو پېژندلي وي چې 5م نسل کوم کمپیوټرونه دي، یو څه پکې نوي دي د نورو نسلونو سره. د نورو ښایسته ښایسته مهمو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب که سبسکرایب مو نه وي نو ټول هغه دوستان او ګلالي شاګردان مثال په همدې ویډیو کې لږ ځنډ رامنځته شو د بعضې مصروفیتونو له وجې همدغه کوم د کمپیوټر کورس چې دی همدا به دغسې جاري وي. مثال تاسو دا اندېښنه ونه کړئ چې همدا به مثال سټاپ شي انشاءالله چې تر څو پورې زما وس وي همدغه درسونه به زه همداسې جاري ساتم. هم تر تاسو ته په خپله پښتو مورنۍ ژبه کې همدغه علم خور کومه نو تاسو فقط زموږ چینل ته کې واوسئ. د اوس لپاره د خدای په امان ټولو ګللیو شاګردانو ته او دوستانو ملګرو ته ښه وخت په خدای مې سپارلی یاست.